بسم الله الرحمن الرحیم. ښه راغلاست. د سیف ګارډینګ او پی سی ای پالیسیانې چې په نهادونو بنسټونو کې خورا حیاتي او مهم رول لري او د کار د دوام لپاره، د فنډ د ترلاسه کولو لپاره، د ټولنې د اعتبار ترلاسه کولو لپاره او په مؤثره ډول باندې د خپلو خدماتو وړاندې کولو لپاره د دې پالیسیانو تطبیق خورا مهم دی او خورا ارزښتناک او حیاتي رول لري د ارګانونو، نهادونو او بنسټونو لپاره. نن پر یو څو لارو باندې خبرې کوو، کوم چې ستاسو سره کومک کوي تر څو تاسې دغه دوې پالیسیانې په ښه ډول باندې تطبیق کړئ. هر سړی کوم چې ستاسو سره سر و کار لري باخبره وساتئ، او بل دا چې د پالیسیانو مؤثریت او اغیز به مو په کارونو کې د وړیا ښکاري. اولین شی چې ډیر زیات مهم دی هغه دا دی چې کوشش وکړئ چې خپلو کارمندانو ته ټرینینګونه او ورکشاپونه د دې پالیسیانو په اړه باندې وخت په وخت دایر کړئ. تاسې د پی سی ای، سیف ګارډینګ او کوډ اف کنډکټ په اړه باندې د خپلو داخلي اصولو په رڼا کې کولی شئ چې په هرو 3 میاشتو کې یو لنډ سیشن ولرئ او تر څو دوی باخبره وساتئ، دوی آګاه وساتئ. هغه د انګلیسي پرچم باندې چې دوی الرټ وي، بیداره وي او دې شیانو ته متوجه وي. نو د کارمندانو روزنه ډیره زیاته مهمه ده. وخت په وخت باندې دوی ته ټرینینګونه دایرول، دوی سره پر دې شیانو باندې بحث کول، د دوی عملي تجربې چې په ساحه کې دوی د کومو حالاتو او پیښو سره مخامخ شوي د هغو اورېدل، پر هغو باندې بحث کول، مختلفو ننګونو ته په ګډه باندې اسانه لارې چارې پیدا کول دي. او بل کوشش وکړئ چې ټرینینګونه د هغه کارمندانو چې په کومه ژبه باندې دوی ته راحته وي په هغه ژبه باندې دوی ته ټرینینګونه ورکړئ، او کوشش وکړئ چې بعضې تخنیکي اصطلاحات ډیر ساده او واضح ورته تشریح کړئ. نو اولین شی چې دی هغه د کارمندانو لپاره په دوامداره شکل باندې د ټرینینګونو دایرول دي. نو په دې کې ستاسې کارکوونکي، ستاسې شریکان یا پارتنران، هغه کسان چې ستاسې سره سر و کار لري، قراردادیان، او که په ساحه کې تاسې بعضې رضاکار یا ولنټیر سټاف لري، دا ټوله په دې کې شامل دي. ترڅنګ یې د کمیونټي یا ټولنې خلک هم د دې برخه یې حصه ګرځي. په یو ډول نه یو ډول تاسې کولی شئ هغوی ته هم بعضې د عامه پوهاوي سیشنونه دایر کړئ. دوهم شی چې ډیر زیات مهم دی هغه دا دی چې د دغو پالیسیانو او د پالیسیانو د مهمو ټکو په اصطلاح باندې رازرول دي. د دفتر، ساحوي مراکزو، سنټرونو په مختلفو ساحاتو کې باید دا پالیسیانې هلته وي، او خصوصا بعضې مهمې مادې یا برخې پر نوټس بورډونو باندې، همداسې پر دیوالونو باندې باید وځړول سي تر څو ټول ورته متوجه وي، او هم به د کارمندانو ورته توجه وي او هم به د مراجعه کوونکو. نو په دې برخه کې تاسې کولی شئ چې پوسټرونه ولرئ، بینرونه ولرئ، بعضې بروشرونه ولرئ، او حتی کولی شئ چې دا خپله پالیسي لا پرنټ کړئ، پر نوټس بورډ باندې وځړوئ. که چا غوښتل رااخلي، مطالعه کوي. نو دا شی په دې برخه کې کلیدي رول لوبولی شي او ستاسې سره ډیر ډیر زیات کومک کوي. او د پالیسیانو یا هم د دې بینرونو او پوسټرونو کې هم تاسې باید متوجه اوسئ چې هغه مواد مو د هغه منطقې د خلکو په ژبه باندې وي، ډیر ساده وي، اسانه وي، او دوی وکولی شي چې هغه مطالعه کړي او په هغه باندې سر خلاص شي. د دغو پالیسیانو د تطبیق په برخه کې یو بل شی چې ډیر زیات مهم دی هغه د شکایاتو او یا هم د دغو پیښو د راپور ورکولو لپاره د یو صحیح میکانیزم جوړول دي. دا ډیر زیات مهم دی. په اکثره ځایونو کې داسې لیدل شوي دي چې د شکایاتو میکانیزمونه شته، ولې مؤثر نه دي، ګټور نه دي، محرم نه دي، او خلکو ته د ګټې پر ځای باندې تاوان پېښ کړی دی. نو تاسې به کوشش کوئ چې یو ډیر کلیر، واضح او شفاف د راپور ورکولو میکانیزمونه جوړوئ. او دا میکانیزمونه باید خوندي وي، محرم وي، او دې ته لاسرسی باید اسانه وي، او دا د خلکو سره کومک وکړي تر څو دوی خپل شکایات چې د دغو چلندونو اړوند دي هغه تر تاسو پورې یا تر هغه مسؤلو کسانو پورې ورسوي.
او دوی باید هیڅکله داسې احساس د ځانه سره ونه لري که زه شکایت کوم ماته به ستونزه پیښیږي یا به زه د نورو خطرونو سره مخامخ کیږم. دا شی باید نه وي. نو دا هغه وخت دغه بیره وهم هغه وخت له منځه ځي کله چې دا میکانیزم ډیر شفاف، واضح، جدي او سیستماتیک جوړ شوی وي. او ترڅنګ یې تاسې چې په ساحاتو کې کم فوکل پوینټونه لرئ د دغو دوو پالیسیانو د تطبیق لپاره کوښښ وکړئ چې د هغو کسانو تماس شمېرې همالته وي، او یا هم که یوه مشخصه د تماس شمېره وي کیدای شي د هغې څخه استفاده وسي. بل شی چې ډیر زیات مهم دی په دې برخه کې هغه دا دی چې د خلکو سره راشه درشه او احترام، حقوق او مسؤلیتونه په اړه باندې هم یو څه پوهاوی ډیر زیات مهم دی. موږ باید په دې باندې پوه سو چې موږ څوک یو، څه کوو، او ترڅنګ یې د خلکو په حقوقو باندې باید پوه سو، او ترڅنګ یې د دوی احترام وکړو. علاوه پر هغه باندې د دفتر په داخل کې هر کس باید په اصطلاح باندې نورو کارکوونکو ته، ټیم ته او خلکو ته د یو ښه چلند، ښه خوی او ښه کار کولو یو مثال اوسي. او بل دا چې په ګډه باندې باید کوښښ وکړو چې عادي سرغړونې هم بابیزه ونه ګڼو او کوښښ وکړو چې په وخت هغه مسایل تر نورو کسانو ورسیږي او غم یې وخوړل سي. بله دا ده چې دوامداره مونیټرینګ او سپرویژن ډېر زیات مهم دی په ساحه کې، په دفتر کې، تر څو ډاډ ترلاسه سي چې دا پالیسیانې په صحیح ډول باندې تطبیقیږي. پر نوټس بورډ باندې شته، خلکو ټرینینګ اخیستی دی، کمیونټي ته هم پوهاوی ورکول سوی دی، وخت په وخت باندې ورکشاپونه تیار سوي دي او هر څه منظم روان دي. او ترڅنګ یې د شکایاتو لپاره چې کوم سیستمونه دي هغه فعاله دي، که د شکایاتو بکس دی، که د تلیفون شمېره ده، که ایمیل دی، او یا که هم په فزیکي ډول باندې هلته کوم فوکل پوینټ دا ترلاسه کوي شکایت او مخته وړي، دا ټولو وخت په وخت باندې نظارت ستاسې سره کومک کوي تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې هر څه خوندور او برابر روان دي. او د ټولنې د اوسېدونکو ښکیلتیا هم مهم رول لري. نو تاسې کوښښ وکړئ چې د مختلفو موضوعاتو خصوصا د دغه پالیسیانو په اړه باندې عامه پوهاوی دوی ته ورکړي. دوی په دې باندې پوه کړي که چیرې خدای نخواسته زموږ د کارمندانو د بعضو دغه ناسمو چلندونو سره دوی مخامخ کېږي، دوی څه کولی سي؟ دوی د کومو سیستمونو څخه استفاده کولی سي تر څو هغه خپل شکایت وکړي یا هغه پروسې مخته یوسي. نو دا شی هم ډېر زیات مهم رول لوبوي. نو د یوازې ماشومان نه بلکې د ټولو بینیفیشریانو، مراجعه کوونکو خوندیتوب او ساتنه زموږ ستاسې مسلکي او اخلاقي مسؤلیت دی، او د ماشومانو ساتنه او خوندیتوب د ټولو مسؤلیت دی. په دې هیله چې دا څو مرحلې درته واضح سوي، د دې مرحلو څخه په استفاده انشاءالله تاسې به پوره ډاډ او اطمینان ترلاسه کړئ چې ستاسې سیف ګارډینګ PCA او کوډ اف کنډکټ او نور دې ته ورته قوانین، مقررات او پالیسیانې مو په صحیح ډول باندې تطبیقیږي او ټول یې مراعاتوي، ټوله د هغې څخه خبر دي. اللهم صل